دا د 200 روپو زمانه ده دا والا سیده تانې ته مخکې شه لکه دومره په سپیډ را روانې ولې چېرته ځې لیسنس راواخله یاره جي زما سره خو لیسنس نشته لیسنس در سره نشته نو د موټر سایکل کاغذونه راواله یاره جي مزدور کار سړی یم کاغذونه را سره نشته دی دا 200 روپۍ دی دا د 200 روپو زمانه ده دا والا سیده تانې ته مخکې شه یاره جي زما خو ډېره غریبي ده دا 500 روپۍ والا اوس دې پرېږدمه خو بیا د پاره خیال کوه کاغذونه لیسنس ځان سره ساته دا رشوت ته رانه واغسته ډېر بد دی وکړه ستا نه باندې یو به ډبل روپۍ لګي زه به درته خیرې کوم ودرېږه نو هلکه مهرانه بچې ورشه د څکلو اوبه راوړه دا پنکه را سره ولګوه مهرانه بچې ولې خفه یې یاره داجي بجلی اور اغستی او ډېره تباهي وشوه زمونږه دا څه وایي یاره زمونږ خو تباهي وشوه داجي ګلګارانو ته مې اوبه لګولې څنګه چې مې سوچ ورکړو که نه په دې کې ډزه غپا شوه یاره هر څه وسو د بجلی چې څه سامان دی که نه هغه ټول وسو پنکه او سلازه ټول هر څه وسو دا څه وایي یاره دا خو زمونږ ډېره تباهي وشوه تاسو مړه خیال نه کوئ سړیه مړه دې دنیا نه تنګ شومه د دې دنیا نه مونږ چېرته لاړ شو د یو ته بلې تاوانونه سټارټ دي ما خو چې تاسو لږ احتیاط کولې نو هر څه به برابر وو هسې داجي یو تپوس مې کوه دا چلونه خو د هغې کار سره کېږي چې څوک بیماني کوي او رشوت اخلي نو ته ښه ایماندارۍ سره خپله ډیوټي کوې په ټایم باندې ځې او راځې چې دا ولې یاره ته څه وایې بچیه زه رشوت اخلمه رشوت ته رانه واغسته ډېر بد دی وکړه ستا نه باندې یو به ډبل روپۍ لګي زه به درته خیرې کوم نو څنګه چلې تا دې بجلو له استاد راوستلی که نه او چې یو دغه استاد مې له راوستې زه ټول چیک اپ وکړو ها استادو په دې فټینګ باندې به څو روپۍ خرچ راشي یاره جي دا ټول سامان سوی دی او ټوټل خرچه په 40,000 روپۍ راځي دا ټول سامان به ورته مونږ بدلو زه صحیح دی زه تا له پیسې در کوم په دې باندې کار شروع کړه یا خدای پاکه دا څه په مصیبت باندې واوښتو بچیا نن نه پس به زمونږ انشاءالله که خیر یو نقصان هم نه کېږي او ته خفه کېږه ما زه ځم وډي چینج کوم لکه څه کوې دلته تلاشي راکړه یرجي زما سره خو څه شی نشته تلاشي راکړه ها لکه ته چرس کې یرجي د خدای لپاره بشي او زما سره لږ گزاره وکړه ډېر عزتمن سړی یم او په کلي کې به په شرمونو باندې شرمېږم زه د لږ روپۍ در کوم د خدای لپاره شه ماته څه وایم یو 15,000 روپۍ در کومه صحیح ده خو د 15,000 روپۍ والا خو د خدای لپاره شه لکه ما ماف کړه ها ته ما له رشوت راکړې کېږي را پیسې تانې ته مخکې شه ایجي خبره اوره ورېږه لږ سبق ورېږه ها دا پیسې چې څه دي که نه دا ټولې والا خو د خدای لپاره شه او ما تانې ته مه بوځه بېعزتي به مې وشي او مهرباني وکړه بس دا پیسې والا ته ما له د دې په لس باندې هم پیسې راکړې که نه خو زه نه اخلم کېدای شي زه تا تانې ته بوځم ته غلط کارونه پرېږدې تانې ته مخکې شه ایجي گزاره راسره وکړې کتونکو که دا ویډیو مو خوښه شوی وي نو شیر یې ضرور کې په 2 लाख فالوور کې زموږ ډېر کم فالوور پاتې دي مهرباني وکړئ دا خواهش له تاسو پوره کې دا پیج ضرور فالو کې او ویډیو زیات نه زیات شیر کې د الله په امان